د کهانۍ په دویم پارت کې مونږ ګورو چې د وایرس تقریبا 10 کاله وشو د دې په وجه د انسانانو ډیره غټه آبادی ختمه شوې ده. یو طرف ته د انسانانو آبادی کمه شوې ده او بل طرف ته شادوګانو آبادی ډیره سیوا شوې ده او دا ټول په دې ځنګل کې ډیر خوارې شوي دي او دیو د مخکې نه اوس ډیر مضبوط شوي دي. دلته موږ سیزر وینو چې اوس هم د ټولو شادوګانو مشري او په دې ځنګل کې د سیزر راج چلیږي. دې ځنګل ته د انسانانو راتلل منع دي او د سیزر یو بچی هم شوی دی د کوم نوم چې بلو آی دی. یوه ورځ د سیزر زوی د خپل ملګري سره په ځنګل کې ګرځي په دې مخې ته یو انسان راشي. دا کس په ځنګل کې د خپلو ملګرو سره یو هایډرو الکتریک ډیم ګوري چې ښار ته دوباره بجلی ورکي. دا سړی ډز وکي او د سیزر دوست ډیر زخمی کی. د ډز आवाज چې نور شادوګان واوري نو ټول رامنډه کی او دا کم کس چې ډز وکي د دې هم ملګری راشي کم چې دلته د ډیم د کتو د پاره راغلی وي. دا شادوګان دیو وجل غواړي. ټول په دیو باندې ډیر زیات غوسه وي. د انسانانو د ګروپ لیډر مخې ته راشي د کم نوم چې مالکم وي هغه د سیزر څخه خبره وکي او دا ورته وایي چې موږ دلته د چا د نقصان د پاره نیو راغلي. منګه دلته صرف د بجلی د ټیک کولو د پاره راغلی یو. سیزر هغو ته وایي چې ټیک ده دا ځل خو تاسو راغلی وئ خو دوباره دلته را نشئ او ټول د دې ځینه ځئ. دیو ټول د دې ځینه لاړ شي. بیا موږ هغه شادو وینو په کم باندې چې انسانانو اکسپریمنټ کړی د دې نوم کوبا دی او دا د انسانانو نه ډیر نفرت کوي. دا ټولو شادوګانو ته وایي چې انسانان دوباره زموږ علاقې ته راله دیو به بیا موږ ته نقصان راورسئ. د دې وجې نه دیو ته زموږ خپل طاقت خوستل پکار دي او سیزر هم د دې خبره ومني او دیو ټول مشوره وکي چې د انسانانو آبادۍ ته به ځو. سیزر په خپل اس باندې ناست وي او د خپلو ملګرو نه مخکې رواني. شادوګان د انسانانو علاقې ته راشي. دلته موږ وینو چې مخکې دا ښار څومره ښایسته و اوس بالکل تباه شوی دی. دلته ټیکنالوژۍ سره ډیر څیزونه ختم شوي دي. سیزر د خپلو ملګرو سره د انسانانو علاقې ته ورسي. دلته ملکم یو ځل بیا د سیزر مخې ته راشي او هغه سیزر ته وایي چې موږ خو مافي غوښتلې ده خو سیزر ورته وایي چې د نن نه پس کو تاسو زموږ علاقې ته د راتلو کوشش وکړو نو موږ به یو هم پرېنږدو. دلته موږ کوبا هم وینو. دا غواړي چې د انسانانو سره د جنګ وکړی شي خو سیزر انسانانو ته صرف دمکی ورکي او د دې ځینه سره د ملګرو لاړ شي. بل طرف ته موږ ملکم وینو دا ډیر زیات خپه وي ولې چې په کوم ځای کې د دیو خلک اوسیږي دلته بجلی نه وي او پاور پلانټ صرف په هغه ځای کې دی په کوم ځای کې چې شادوګان اوسیږي. د دیو هلته تلل منع دي. د بجلی نه بغیر خو ژوند نه تیریږي. د دې وجې نه به دیو په هر حال کې د بجلی صحیح کولو دپاره ځي. ملکم خپل سینیر ته وایي چې موږ له یو ځل د سیزر څخه خبره کول پکار دي کیدای شي چې هغه زموږ په تکلیف پوه شي. د دې نه پس ملکم او د هغه خاندان او یو ګروپ د ځنګل نه بار ورسي. ملکم چې کله سیزر ته خپله مجبوري بیان کی نو سیزر پوه شي ولې چې دا د انسانانو سره اوسېدلی دی. دې ته پته ده چې د بجلی مطلب څه دی او د انسانانو دپاره دا څومره ضروري ده. سیزر ورته وایي چې ټیک د تاسو راشئ خو په یو شرط باندې چې تاسو به ټوله وسله زموږ حواله کوئ. ملکم یې ومني او د خپل ټیم سره دې ځای ته راشي په کوم ځای کې چې پاور پلانټ وي. د دې نه پس دا خلک په دې ځای باندې کار شروع کړي. د ملکم ښځه او زوی د شادوګانو د بچو سره ډیره زر دوستانه جوړه کی او کله چې دیو په پاور پلانټ باندې کار کوي نو په دغه ځای کې یو شادو ته ټوپک میلاو شي نو هغه دا ټوپک راواخلي او سیده د سیزر خوا ته لاړ شي. کله چې سیزر ته پته ولګي چې انسانان د ځان سره په غلا وسله راوړي نو دا یو ځل بیا غوسه شي او دا ملکم او د هغه ملګرو ته وایي چې ځنګل پرېږدئ او لاړ شئ. خو په دغه ټیم کې سیزر ته پته ولګي چې د دې ښځه د ډېره وخت نه بیماره وه نو د ملکم ښځې د دې علاج کلی و. د دې وجې نه سیزر انسانانو ته یوه موقع بله ورکوي. هغه ورته وایي چې ستاسو سه یوه ورځ بله ده په دې کې تاسو خپل پاور پلانټ ټیک کړئ او د دغه ځای نه لاړ شي. د ملکم یو ملګری کم چې څه وخت مخکې یو پولیس تیر شوی د دې په شادوګانو باندې بالکل یقین نه وي او د دیو نه نفرت کوي. دا دلته وسله راوړي د دیو سره ډیره وسله او کله چې دیو یو بل له وسله ورکوي نو د بره نه کوبا ویني
کوبا د غوسې نه سور شي چې انسانان خو بالکل د بروسې لایق نه دي او د انسانانو نه ډیر زیات نفرت کوي. هغه لاړ شي او سیزر ته ووایي چې د انسانانو څه نوره وسله هم شته او انسانان د بروسې لایق نه دي. ته د خپلې علاقې نه وباسه. خو سیزر ورته وایي چې ته صبر وکړه. په دې خبره کوبا له ډیره غوسه ورشي او وایي ستاسو د خپلو ملګرو بالکل پروا نشته. ته د انسانانو سره مینه کې ولې چې ته د هغوی څخه پاتې شوی. سیزر له په دې خبره غوسه ورشي او په کوبا حمله وکړي. سیزر یې ډیر زیات خوږ کړي نو کوبا بدله اخیستل غواړي. هغه د دې ځای نه سیده لاړ شي په کوم ځای کې چې د انسانانو د هغو وسله وي او دلته د انسانانو وسله راوالي او ډیر انسانان مړه کړي او واپس خپلې علاقې ته راشي او د خپلو شادوګانو کورونو ته ور کیږدي. او کله چې ورته موقع میلاو شي چې سیزر بالکل یوازې دی، د دې څخه هیڅوک هم نشته او هغه سیزر هم ولي. سیزر په دغه ځای راولویږي. د دې نه پس کوبا د ټولو شادوګانو خواته لاړ شي او ورته وایي چې انسانانو زمونږ کورونه وسېزل او زمونږ مشر سیزر هم مړ کو او اوس په موږ باندې حمله کوي. موږ له هغو ته سبق خوستل پکار دي. کوبا د انسانانو خلاف د جنگ اعلان وکړي او دا اعلان هم وکړي چې اوس زه ستاسو لیډر یم. دا ټول شادوګان دا خپل لیډر ومني او د انسانانو سره د جنگ دپاره تیار شي. بل طرف ته موږ انسانان وینو چې د دیو کورونو ته بجلی راغلي ولې چې پاور پلان ټیک شوی او دیو ټول ډیر زیات خوشحاله. کوبا د خپلو ملګرو څخه هغه ځای ته راورسي په کوم ځای کې چې انسانان او د هغوی وسله یي. د ټولو نه مخکې دیو د انسانانو وسله لوټ کړي او د دې نه پس په دغه وسله باندې په دیو حمله وکړي او ډیر انسانان مړه کړي. دلته هغه وړوکی شادو هم وي کوم چې په ځنګل کې یو انسان وشتلی. نو کوبا دې له وسله ورکړي او ورته وایي چې ته به انسانان مړه کې. خو دا وایي نه، ولې چې سیزر موږ ته خوستلی دي چې کله هم په یو انسان باندې بغیر د وجې حمله مه کوئ. او کله چې دا د شادو بچی د کوبا حکم ور نه مني نو کوبا هغه مړ کی او کم شادو چې د دې حکم نه مني نو هغه شادو دا قید کوي. بل طرف ته په ځنګل کې ملکم او داغه ښځه د ښار طرف ته رواني. نو په دغه ځای کې دیو سیزر ویني کوم چې ډیر زیات خوږ شوی. دیو سیزر په خپل گاډي کې کینی او خپل کور ته راولي او د دې علاج وکي. سیزر بچ شي. ملکم چې دوايي راخلي نو د دې مخې ته د سیزر زوی ولاړي او په لاس کې وسه وسله. دا چې کله ملکم ولي نو ملکم ورته وایي چې ستا پلار سیزر اوس هم ژوندی دی او زمونږ سره دی او هغه کوبا وشتلی و. د دې نه پس ملکم د سیزر زوی خپل کور ته راولي. دا چې خپل پلار ویني چې ژوندی دی نو ډیر زیات خوشحاله شي. دلته د سیزر زوی سیزر ته وایي چې څنګه کوبا خپل ځان لیډر کلی دی او بې ګناه خلک وجني. د سیزر زوی ته هم پته ولګي چې د دې پلار سیزر بل چا نه دی وشتلی بلکې کوبا وشتلی. د دې وجې نه هغه دغه ځای ته واپس لاړ شي په کوم ځای کې چې کوبا انسانان او ډیر شادوګان بندي کړي. د سیزر زوی ټول آزاد کی. ملکم هم د دې سره یي او دیو ټول د یو ټاور دننه کی. د دیو ملاقات د یو پولیس افسر سره وشي. دا افسر ملکم ته وایي چې د بجلی د راتلو نه پس ما په ریډیو باندې د آرمي سره رابطه کړې ده او ډیر زر به د آرمي ډیر غټ فوج راشي او دا ټول شادوګان به ختم کی. او دا ورته هم وایي چې ما په دې ټاور کې ډیر بمونه لګولي دي چې شادوګان ټاور ته خیږي زه به بمونه وچومه او دا ټول شادوګان به مړه کمه. د دې په لاس کې ریموټ کنټرول هم وي. دا ټول هر څه چې ویني نو ملکم او نور انسانان د دې ځای نه وتښتي. بل طرف ته موږ سیزر وینو چې د کوبا مخې ته ولاړي. د سیزر او د کوبا په منځ کې جنگ شروع شي. نور شادوګان چې سیزر ژوندی ویني نو د کوبا غداري وپیژني. بل طرف ته موږ هغه پولیس افسر وینو کوم چې د ټاور یوه حصه په بم کې والوځي. په دې کې ډیر شادوګان مړه شي خو کوبا او سیزر او د دیو څه ملګري بچ شي. کله چې کوبا ته پته ولګي چې ډیر شادوګان دوباره سیزر سپورټ کوي نو دا په ټولو باندې ډزې وکړي. نو سیزر د اوچت ځینه په کوبا حمله وکړي او د بیلډینګ نه لاندې ګزار کړي. کوبا د یوې وسپنې نه ځوړند شي او سیزر ته وایي چې ما ماپ کا. سیزر د دې لاس ونیسي او چې سوچ وکړي چې دې کم ظلم کلی دا د ماپۍ لایق نه دی. د دې وجې نه سیزر د دې لاس ریدي او دا مړ شي. د دې نه بعد ملکم او سیزر موږ وینو د یو بل سره لاس میلاو کړي یعنې دې دواړه اوس ښه دوستان دي. څنګه چې سیزر د ویل دوستو ملکم سیزر ته وایي چې ډیر زر به په دې ځای آرمي راشي او تاسو ټول د دې ځای نه ځئ چې دا جنګ ودرېږي. سیزر ورته وایي چې اوس د انسانانو د شادوګانو په منځ کې چې کوم جنگ دی نو دا کله هم نشي ختمېدی. د دې سره دا کهانی سر ته رسي. ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.